Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope that everybody is doing well. In this video, we are going to learn about a sentence, its basic rules, and some common types of sentences. So if you're interested, please continue watching this video. First of all, let's talk about the definition of a sentence. A sentence is a group of words which gives complete meaning or idea. جمله د لغتونو مجموعه ده کوم چې کمپلیټ معنا ورکوي یعنی مکمله معنا لري. مطلب دا شو که چیرې یو جمله مکمله معنا ورکړي دا منصر جمله ده، که چیرې یو جمله مکمله معنا ورنکړي دا جمله نشي کېدلی. د مثال په ډول Ali is a student. Ali یو شاګرد دی. که چیرې موږ داسې ووایو چې Ali a student is د لرې کو نو دې جملې مکمله معنا ورنکړله نو په دې خاطر دا جمله نشي کېدلی. دویمه خبره موږ سره some basic rules of a sentence ځینې اساسي اصول د جملې یعنی کله چې موږ یو جمله لیکو نو کوم اصول دي چې باید هغه موږ په نظر کې ونیسو. Number 1, a sentence must begin with a capital letter. جمله باید په لوی توري سره شروع شي یعنی کله چې موږ یو جمله لیکو د هغې اولنی حرف باید غټ وي. همیشه دپاره په انګلیش کې که چیرې ته یو جمله لیکي نو شروع د غټ توري نه وکړه او ورپسې چې دي هغه کوچني ولیکه. که چیرې د جملې په منځ کې کوم پراپر ناون راغی یعنی خاص نوم راغی نو بیا د هغې لغت اولنی حرف یوازې څه وکړه غټ ولیکه. نور د جملې اولنی حرف که چیرې کامن ناون وي که پراپر ناون وي که هر رقم نوم وي که هر رقم لغت وي نو د دې اولنی حرف باید غټ ولیکي. دویمه خبره a sentence must have subject and verb. جمله باید subject او verb ولري یعنی فاعل او فعل باید یو جمله ولري. بعضې داسې جملې شته ده چې هغه فاعل نه لري یعنی فاعل پکې لیدل کېږي نه خو اصل کې فاعل موجود وي چې دغسې فاعل ته بیا په انګلیش کې understood subject وایي. صحیح دی؟ د مثال ډول come here دلته راشه. اوس په دې جملې کې خو فاعل نشته سبجیکټ پکې نشته خو اصل کې سبجیکټ هغه نفر دی چاته چې ته دا امر کې چاته چې ته اشاره کې هغه نفر په خپله موږ سره سبجیکټ دی چې دغسې قسمه سبجیکټ ته بیا موږ understood subject وایو. درېیمه موضوع a sentence must end with a proper punctuation. جمله باید په مناسبو نښو نښانو سره پای ته ورسېږي. څه مطلب؟ یعنی که چیرې یو جمله مثبته وي د جملې په آخر کې نقطه کېده. که چیرې یو جمله سوالیه وي نو د جملې په آخر کې د سوالي علامه کېده. که چیرې یو جمله امریه وي یا داسې نور حیرانوونکې جملې وي نو په آخره کې د ندایي علامه کېده. څلورمه خبره a sentence must be in a correct order. جمله باید په صحیح order سره اوسي. مطلب څه دی؟ یعنی کله چې موږ یو جمله لیکو د هغې د لغتونو order چې دی دا باید منظم اوسي یو بل پسې باید اوسي. داسې نه وي چې مطلب مخکې وروسته وي. څنګه چې ګرامر موږ ته لارښوونه کوي په هغې ترتیب باید جمله ولیکل شي. د مثال ډول I am teaching grammar. زه ګرامر تدریس کومه. لغتونه یو بل پسې ولیکل شو. که چیرې زه داسې ویم چې I teaching am grammar ګوره لغتونه مې مخکې وروسته کړل نو دا د جملې اصل نه دی نو دا جمله غلطه شي. نو په دې خاطر دا هغه اصول دي چې باید موږ ورته فکر وکړو چې مخکې موږ دغه څلور اساسي اصول منشن شو. په اخره کې د جملې ځینې عام قسمونه یعنی جمله خو ډېر قسمونه لري خو دلته به په نننۍ ویډیو کې به یوازې هغه قسمونه یې راخلو چې هغه ډېر عام دي. صحیح دی؟ چې د هغې جملې څخه نمبر 1 موږ سره declarative sentence یعنی خبری جمله. Declarative sentence is a sentence which gives information. Declarative sentence هغه جمله ده کوم چې معلومات ورکوي. د مثال په ډول I live in Afghanistan. زه په افغانستان کې اوسېږم. فکر مو دی په دې جملې کې ما تاسو ته معلومات درکړل نو هغه جمله چې هغه معلومات ورکوي هغې ته declarative sentence وایو. Number 2, دویمه جمله یا دویم قسم هغه interrogative sentence یا پوښتونکي جمله is a sentence that asks a question. هغه جمله ده کوم چې پوښتنه کوي. مثال ډول what's your name, where do you live, what do you do. دا ټولې هغه جملې دي چې پوښتنه کوي. نو دا قسم جملو ته
interrogative sentence وایي. همدارنګه دریم قسمي هغه imperative sentence. imperative مطلب دی امریه جملې. امریه هغه جملې چې هغه امر کوي. د مثال په ډول come here please open the door. نو دا هغه جملې دي چې امر یا درخواست. همدارنګه څلورم قسم چې دی هغه exclamatory sentences دي، یعنی تعجبي جملې. دا هغه جملې دي کوم چې حیرانتیا ښایي. it shows strong feelings or emotions. صحیح دی؟ د مثال په ډول what a beautiful car. څه یو ښایسته موټر دی. that's amazing. صحیح دی؟ همدارنګه optative sentence is a sentence which shows wishes. صحیح دی؟ یعنی دعایوي جمله هغه جمله ده یا هغه جملې دي کوم چې دعا څرګندوي، هیله څرګندوي، ارزو څرګندوي. لکه مثال په ډول موږ وایو may God bless you. الله دې په تا ورحمېږي. صحیح دی؟ anyhow دا و زموږ نننی درس. انشاءالله راتلونکی درس به زموږ د سنټنس او د کلاس ترمنځ فرق وي چې یاره سنټنس څه ته وایي، کلاس څه ته وایي. د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی. انشاءالله راتلونکی ویډیو به دې پړئ. السلام علیکم ورحمة الله.